سلامونه. په لندن کې BBC پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ګورئ. د نن خبري سرچه کې د پښتونخوا صوبایي اسمبلی وايي د هغو کسانو لپاره ځانګړی فند لري چې خپل جنس یې بدل کړی دی. موږ له داسې چا سره خبرې کوو چې په ټولنه کې له ځور او کړاو سره مخامخ ده. د مایکروسافت بنسټ ایښودونکی بیل ګیټس وايي مرستندویه ټولنې به د ملاریا له امله د مړینو د کچې کمولو ته 4 میلیارد ډالر مرسته کوي. موږ په سینګال کې د هغه کس کیسه لرو چې خپل کلی یې د ملاریا له وژونکې حشرې پاک کړی دی. خپرونه کې له دې ټولو سره نن د ناسا ښځینه ستورمزلو او ساینس پوهانو ته ورځو. ټول وایي چې مریخ ته تلونکی کس باید ښځه وي او هغه عطر چې وهي یې ستاسې په اړه ډېر څه وایي. نن له داسې یوه سړي سره خبرې کوو چې د نړۍ تر ټولو ګران بیه عطر جوړوي. جوړ بخیر. نړۍ د وخت خپرونه کې لنډ خبرونه، سپورت او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرو، که کولی شئ خپرونه تر پایه راسره وګورئ. د پاکستان هغو اوسېدونکو ته چې خپل جنسیت یې بدل کړی دی په همدې روانه اونۍ کې په لاهور کې ښوونځی پرانیستل شو. په پښتونخوا کې صوبایي اسمبلی هم د دوی لپاره د ځینو مرستو تابع لري، خو په پاکستان کې د جنسیت بدلونکو پر وړاندې په ټولنه کې چلند ښه نه دی. په دوی ملنډې وهل کېږي، کار نشي موندلی او ډېر کله له جنسي تیري سره مخامخ وي. له پېښوره اظهار الله د داسې یوه کس کیسه کوي چې خپل جنس یې بدل کړی دی. رانی هره ورځ 100 ساعتونه په سینګار تېروي او بیا ماښام د خلکو محفلونو ته د نڅا لپاره ځي. خو پخوا یې ژوند داسې نه و. رانی اوس 20 کلنه ده، خو تر دې وړاندې 14 کاله د یو هلک په توګه ژوند کړی. رانی وایي هغه ژوند یې له کړاوونو او دردونو ډک و. څه ټایم چې زه سکول کې وم، زه به تلم، زما ایج ډېر زیات کم و او درېیم څلورم کې ما سبق وي او استاد به زه به لاړم سکول ته او استاد به نورو ماشومان له کار ورکو، ما له به نمبر ملاو کو، ما ته به جنکو سره خبرې کوه، جنکو آواز کې. نو په ما به دا کول، زه به کار ته نه پرېښودم چې ما کار کړی یا څه یا څه. او د استاد نه م تنګوم، ماشومانو وړو نه م تنګوم، خلکو به وهلم، هلکانو به وهلم او چا به رانه به سته تختول، چا به رانه څه تختول، چا به څه. او کور ته چې به رالم، کور کې به هم داسې زندګي وه، نو بس تش جړل به مې. رانی له خپل پخواني ژوند تېښته وکړه. غوښتل یې چې خپل ژوند د تل لپاره سم کړي. په دې خو پوهېده چې ستونزه یې هم په جنسیت کې ده، ځکه یې نو د جنسیت بدلولو پرېکړه وکړه. د دې کار لپاره یې قانوني او طبي لار غوره کړه. اورېدلي مې وي، خو زموږ نور خواجه سراو نه ما اورېدلي وو او بس هماغې سره مې مشوره وکړه او د کراچۍ و، هم کراچۍ کې مې کړی دی. زما اپریشن باندې څه 2 لک پورې خرچه راغلې وه. رانی په ډېر کم عمرۍ کې په ځان پوهېده چې ځان هلک نه احساسوي. تل به یې د جینکو په څېر احساس کاوه، د جینکو کالي یې اغوستل او لوبې یې ورسره کولې. بنیادي طور باندې خلک دا وایي چې یاره سیکس ریزایمنټ سرجري چې پکار دی، خو چونکې د خلکو بنیادي سوچ دا دی چې دی هلکان دي، خدای هلکان پیدا کړي دي او دی ځانونه زنانه جوړوي یا دا زنانه خدای پیدا کړي دي او دا ځان مردانه جوړوي. نو هغې حوالې سره بیا په معاشره کې د شکوک او شبهات هم موجود دي او ورسره چې کوم دی نو چونکې ریلیجیس انټرپریټیشن هم موجود نشته دی او نه داسې ایکسپرټ اوپینین شته. پکار دی چې په دې باندې اکډیمک بحث وشي، قوانین پې جوړ شي چې ډېر داسې خلک چې هغه عدالتونو ته تللي دي. رانی وایي اوس د پخوا پرتله خوشحاله ده او پر خپل کار هیڅ پښیمانه هم نه ده. دلته چې رالم ما لږ سکون میلاو شو او لږ هغه وهل، هغه چغې، هغه هر څه نه زما لږ دماغ په ارام شو. بس دلته رالم، دلته خپل ملګرو سره میلاو شوم او لکه انسان چې جیل نه راوځي او جیل کې ناست وي او جیل نه راوځي آزاد شي. د پېښور رانی په خپل جنسیت بدلولو پښیمانه نه ده، خو په پاکستان کې ډېری نرښځیان اوس هم په دې باور دي چې د دیو د ستونزو د بنسټیز حل لپاره لار هواره شي او په قانون کې بدلون راوستل شي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی شي او د دیو ذهنیت او چلند ورسره بدل شي. اظهار الله، BBC پېښور.
په پاکستان کې مو د هغه کس کیسه اورېده چې خپل جنس یې بدل کړی دی. د پښتونخوا صوبایي اسمبلی وایي د هغو کسانو لپاره چې همدغه کار یې کړی دی یعنې خپل جنس یې بدل کړی دی دوی ځانګړی فنډ بیل کړی. د دغې اسمبلی له یوه غړي شوکت یوسفزي سره اظهار الله په پېښور کې خبرې کړې دي. ګوره موږ دا ګڼو چې دا هم د الله تعالی یو داسې مخلوق دی چې دوی ته هم خپل حقوق پکار دي، رایټس پکار دي. گو که موږ نه هغه شانتې کار ونه شو چې کوم دوی له کول پکارو، خو د قانون سازۍ حده پورې او بل دا چې موږ دې دپاره 20 کروڑ روپۍ میخې خپل په دې بجټ کې چې موږ به دې دپاره بیل سنټر یې جوړو چې دوی پکې د هغې پکې هلته کې په عزت او په دغه کې اوسېدی شي. ټوله غټه بدقسمتي دا چې زموږ په معاشره کې د دوی څوک عزت نه کوي. لکه تاسو وګورئ بهر ته څوک وځي نو د هغې مذاق وړاوي کې دا شی د دې شي مخنیوی پکار دی. بل دا چې موږ دا غواړو چې دوی باقاعده تعلیم طرف ته زیات مخه شي او دوی دپاره سپیشل کوټه پکار ده په تعلیم کې هم او ورسره په نوکریانو کې هم. یعنې ما ډېر داسې ما بل ورځ یو شو کتله په هغې کې همدغه نرخزي د هغې ساجیبه نوم و د هغه باقاعده یو ټي وي اینکر دی او بیا د هغې ډېر زیات نو د دې مطلب دا چې دوی کې دا صلاحیت شته، دوی مخې ته راتلی شي، خو چونکې زموږ قانون داسې دی، زموږ معاشره داسې ده چې دا خلک مخې ته نه پرېږدي. د دغې نرخزیانو ټوله ګټه وټه چې کم ده نو هغه یا پرسټیټیوشن دی یا نڅا کول دي. حکومت په دغه لړ کې د دیو د ګټې وټې دپاره نور داسې څه ذریعې یا چې کم تاسو 100 کروڑ روپۍ بجټ یې ښودی و په دغه کې د دیو دپاره داسې ګامونه تاسو پورته کړي دي؟ ګوره یو خو دا ده که نه چې تعلیم نشته، په وړوکیوالي باندې د کور نه بهر شي، بیا د هغې خپل تاسو ته پته د ماشومانو لایف څه هغه خپل د مرضۍ ژوند خپل کړي او هغې سره دا نقصان وشي چې هغه تعلیم نه محرومه شي، بیا په معاشره کې هغه خپل د خوراک څښاک د اوسېدو بیا هغه شانتې ځای نشي پیدا کولی چې کوم یو عام د مور او پلار په موجودګۍ کې چې د هغې کوم تربیت کېږي د ماشومانو هغې مقابله بیا نشي کولی. نو زموږ دا خیال دی چې پکار خو دا ده چې یو خو دا ده چې دا ماشومان نه دی پکار چې دا تاسو په ماشومان باندې څوک د کوره وباسي، ځکه دا د الله طرف نه دغه که بیا ویو بیا ګورنمنټ چې دی هغه پکار دی چې هغې له سنټر یې جوړې کړي، هغې داسې یو قانون سازي وکړي چې په معاشره کې برابر حقوق هغې ته میلاو شي او برابر چې دی په نوکریانو کې په تعلیم کې په صحت کې په هر لحاظ باندې چې هغې ته پرایورټي میلاویږي. فیصله خو نه ده شوې خو پکار ده چې موږ په هر ښار کې که زیات نه نو یو سکول چې دی هغه دوی دپاره مختص کړو غټ غټ ښارونو کې او یو هاسټل چې کم از کم لکه دوی ته فری ایجوکیشن، فری رهایش، فری خوراک او دا ورته میلاو شو دوی خپل تعلیم حاصل کړي. زما یقین سره دا به یو بهتره فیصله وي. د پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی و چې زموږ له همکار اظهار الله سره یې خبرې کولې. پر همدې موضوع که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ کولی شئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پر BBC پښتو ټکي کام یې په پوره ډول لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. پته پر سکرین باندې هم ګورئ. په یو څو نورو لنډه خبرونو کې بیا کندهار کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون قمندان جانان افغان په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. چاودنه نن سهار د کندهار ښار کې د دغه قمندان پر موټر شوې چې 3 ساتونکي هم ورسره وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. عیني شاهدانو ویلي چاودنه د قمندان په ګاډي پورې د نښتې ماین له امله شوې ده. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د CIA نوی مشر مایک پمپیو پیونګیانګ ته پر یو پټ سفر درلود او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې کتلي دي. فکر کېږي دا سفر د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ او کیم جونګ اون د لیدنې لپاره د تیارۍ په موخه کې ده. دا د 2000 کال راهیسې لومړی ځل دی چې په دې کچه لوړپوړي امریکایي مشران له شمالي کوریا سره تماس نیسي. د امریکا یوه پخوانۍ لومړۍ میرمن بابرا بوش د 92 کلونو په عمر مړه شوه. د دې په مخ کې یې میړه او زوی ولسمشران شول. بابرا بوش ډېر اغیز درلود. د په امریکا کې د کورنیو باسواده کولو لپاره بنسټ کېښود او له هغو میندو پلرونو سره یې د ماشومانو په لیک لوست کې مرسته کوله چې وس یې نه درلود. همدغلته په امریکا کې یوه ښځه هغه مهال مړه شوه چې څه باندې 9 کیلومتره لوړ په هوا کې د الوتکې یو انجن والوت او ورسره یې یوه کړکۍ ماته کړه. تیزه هوا دا مېرمن د باندې کشوله.
خو نورو مسافرو مېرمن بیرته الوتکې ته کش او خوندي کړه خو ډېره ژوبله شوې وه البته کې بیا په فیلډلفیا کې بیړنۍ ناسته درلوده 7 نور کسان هم روغتون ته وړل شوي دي فیسبوک له خپلو اروپایي او کاناډایي کاروونکو اجازه غواړي چې کولی شي عکسونه ویډیوګانې هغې ټکنالوژۍ لپاره وکاروي چې مخ به پیژني دا غوښتنه له څو ورته غوښتنو ده فیسبوک دا کار له هغه وړاندې چې اروپایي ټولنه د پرایویسي یا محرمیت په اړه یو نوی قانون راوباسي کوي ملاریا ناروغي هر کال د نړۍ په لر و بر کې 400,000 کسان وژني 90% یې په افریقا کې دي ډېری یې ماشومان دي دا ونې مخکښ ساینسپوهان په سینګال کې راټول شوي دي چې د میاشتو له لارې د هغه لیږدېدونکي میکروب له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړي چې دغه ناروغي پیدا کوي BBC له پلازمینې ډاکار 2 ساعته لرې چنابه سیک سیمې ته ورغله دغلته یو کس لوی بدلون راوستی دی د 1999 کال اکتوبر میاشت وه او امي ناببره ناروغه شوه موږ له ځانه پوښتنه وکړه چې دا ناروغي څه وه چې بدن یې هومره چټک تود کړل او پر ناروغې کانګې کولې ناروغي د ملاریا وه د افریقا د ماشومانو تر ټولو لویه وژونکې امي 3 ورځې وروسته مړه شوه د هغې د فاتحې پر ورځ نورو هم خپل ماشومان ښخول هغوی هم د ملاریا له امله مړه شوي وو الحاج دیوب د ویر پر ځای لاس په کار شو په ډاکار کې یې خپله دنده پرېښوده او پرېکړه یې وکړه چې ټول ژوند به په خپل ښار کې د ملاریا ختمولو لپاره کار کوي د خلکو په مرسته هره پنجشنبه په خپله سیمه کې د صفاکارۍ لپاره بیله کړه ولاړې اوبه چې میاشتې به وتلې او پرې راټولېدې دوی پاکولې د خلکو ته ویل چې پاشخانې ولګوي دا روغتیایي مرکز اوس تر پخوا ډېر آرام دی او دا ټول د ده له برکت دي 10 کاله مخکې به په ځانګړي ډول باراني موسم کې په هرو 10 کسانو کې 6 ویل چې وژونکی وایرس لري سږ په ټول کال کې یو کس هم کلینیک ته نه دی تللی اوس یوازینی ملاریا ناروغان یا د پلازمینې ډاکار دي او یا هغه لارې چلوونکي چې له ګاونډیو هیوادونو دلته راځي د ده لمسۍ روقیه 6 میاشتنۍ ده دا ښایي د سینګال هغه لومړنی نسل وي چې له ملاریا به پاکه لویږي موږ د دې ونې پر ستاسو غږ پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ولې لا هم ځینې خلک په دې باور دي چې د ماشومانو چاغښت یې د روغتیا نښه ده په افغانستان او پاکستان کې البته د BBC پښتو پر فیسبوک او ټویټر پاڼو که غواړئ نظرونه راولېږئ کولی شئ چې بیا موږ په خپرونه کې درته خپاره کړو فیسبوک ټویټر او برېښنالیک پاتې پر سکرین باندې هم ګورئ په خبرونه کې پر دې سربیره نن د ناسا ښځینه ستورمزلو او ساینسپوهانو حال اخلو ټول وایي چې مریخ ته تلونکی لومړنی کس باید ښځه وي او پر دې سربیره خبرونه کې له داسې یو سړي سره خبرې کوو چې د نړۍ تر ټولو ګران بیه عطر جوړوي او پلوري یې نو د BBC پښتو نړۍ دا وخت خبرونه ګورئ اوس لږه لنډه دمه لرو بیرته راستنیږو نو که کولی شئ خبرونه تر پای راسره وګورئ ځکه زموږ د دویمې برخې مطالب به مو خامخا خوښ شي په لندن کې د BBC پښتو نړۍ د وخت یو ځل بیا راغلی د نن د سر خبرونه مو دي د پښتونخوا صوبایي اسمبلی وایي د هغو کسانو لپاره چې خپل جنس یې بدل کړی دی دوی ځانګړی فنډ بیل کړی په همدې روانه اونۍ کې د پاکستان هغو اوسیدونکو ته چې خپل جنسیت یې بدل کړی دی په لاهور کې ښوونځی پرانیستل شو او د مایکروسافت بنسټ ایښودونکی بیل ګیټس وایي مرستندویه ټولنې به د ملاریا له امله د مړینو د کچې کمولو ته 4 میلیارده ډالر مرسته کوي د ناسا لوړپوړي انجینران BBC ته وایي چې لومړنی کس چې مریخ ته ځي باید ښځه وي دغه فضایي اداره غواړي داسې کاري ځواک ولري چې د ښځو او سړو شمېر پکې یو برابر وي خو دې هدف ته هغه وخت رسیدلی شي چې برابر شمېر ښځې او سړي د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې زده کړي او کار وکړي د ناسا لوړ رتبه ښځینه ساینسپوهانې او ستورمزلې له BBC سره پر ورته پرتو ستونزو او راتلونکو هیلو خبرې کوي دا د امریکا په هیوستن کې د کنټرول خونه ده چې نړیوال فضایي مرکز څاري دلته په ازمایښتي توګه ستورمزلو ته په فضا کې شته ستونزې او د حل لارې چارې ورښودل کیږي خو
خو د ښځو لپاره دلته یوه نوې پوله هم شته چې باید ترې واوړي. زما مشره یوه ښځه ده. پخوانۍ هغه مو ښځه وه. ښځینه ستورمزلې لرو، خو لا تر اوسه مو سپوږمۍ ته ښځه نه ده لېږلې. زما په اند لومړی کس چې په مریخ کې پل ږدي باید یوه ښځه وي. ناسا له ډېر پخوانه هڅه کوي چې د خپلو ښځینه انجینرانو او ساینس پوهانو لاسته راوړنې ولمانځي. 40 کاله پخوا ناسا په لومړي ځل یوه ښځه غوره کړه چې فضا ته بځي. اوس دلته ښځینه کارکوونکې له 3 نه یوه برخه جوړوي. په 2014 کال کې ناسا د ستورمزلو داسې یو ټولګی جوړ کړ چې د جنسیت له پلوه متوازن و. خو لا هم داسې یو ځای شته چې یوازې نارینه ورته تللي. کله چې زه په 2000 کال کې د ستورمزلې په توګه غوره شوم، نو ما ویل چې ډېر امکان شته چې زموږ له ډلې نه به یوه هغه کس وي چې سپوږمۍ ته به ځي. خو له بده مرغه داسې ونه شول. خو دا کار به حتما کیږي. ډېره سخته ده ځکه چې ډېرې پیسې او سیاسي اړیکې ورته پکار دي او دا چې چاته لومړیتوب ورکول کیږي. ژر به ونه شي، خو په راتلونکي کې به ورو ورو خامخا وشي. فضا کې د ترکاریو روزل یوه مهمه ننګونه ده او په همدا ډول د راتلونکي لپاره د ښځینه ساینس پوهانو روزل هم ستونزمن دي. تر نارینه و 50,000 کمې ښځې له داسې وړتیاوو سره فارغېږي چې وکولای شي په دې برخه کې ځان ته دنده پیدا کړي. ډېر داسې اړخونه و چې زه یې ننګولم. زه د خپلو ځینو همکارانو په پرتله په ریاضي کې ډېره ښه نه وم او خط مې هم ډېر خراب دی. یعنې داسې ډېر شیان و چې ما یې وړتیا نه درلوده. بیا مې له بوټو سره مینه پیدا سوه او پوه سوم چې همدا زما وړتیا ده، نو زده کړې مې پکښې وکړې. د جویا په څیر ساینس پوهان کولی شي په فضا کې د شته ستونزو او خنډونو مخه ونیسي. خو د اوس لپاره دوی غواړي پر ځمکه د نابرابریو او فرصتونو پر ستونزو برلاسي شي. په یو څو نور لاندې خبرونو کې بیا د کیمیاوي وسلو د مخنیوي اداره OPCW نن په هیګ کې یو بیړنۍ غونډه لري چې په بریتانیا کې د روسي جاسوس او لور د وژنې پر هڅه خبرې وکړي. د ادارې له وړاندې د بریتانیا خبره تایید کړې ده چې ګواکې سرګي او یولیا سکریپال په داسې اعصاب فلجوونکو کیمیاوي موادو په نښه شوي وو چې په روسیه کې جوړ شوي دي. مسکو دا ردوي. او د مې میاشتې له لومړۍ نیټې په امریکا کې د پاکستاني ډیپلوماټانو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. له دې وروسته به هر کله چې دغه کسان غواړي له خپل سفارته تر 40 کیلومترو لرې سفر وکړي، نو باید 5 ورځې مخکې د بهرنیو چارو له وزارت اجازه واخلي. دا کار ځکه کیږي چې په پاکستان کې امریکایي ډیپلوماټان هم له ورته محدودیت سره مخامخ دي. زموږ له تلویزیوني خپرونې یو ساعت وروسته د BBC پښتو ماښامنۍ راډیویي خپرونه هم اورېدلی شئ. نن یې وړاندې کوونکی ابراهیم امیري دی. که غواړئ واورئ د افغانستان پر وخت د ماښام پر 9 د پښتونخوا په 8 بجو باندې راډیو ورته چالانه کوي. د سپورت او لوبو له ډګره یو څو لاند خبرونه. د انګلند په فوټبال پریمیر لیګ کې نن ماښام مانچستر یونایټډ بورموث سره لوبیږي. یونایټډ دا مهال د پریمیر لیګ جدول کې په 2م ځای کې دی. پرون ماښام یوازینۍ لوبه د ټوټنهام او برایټن ترمنځ 1-1 برابره شوه. د ټوټنهام ګول هاري کین وکړ او دې سره یې سږني لوبیز کال کې د پریمیر لیګ ګولونو شمېر 10 ته ورسېد. د برازیل فوټبال ملي لوبډلې بریدګر لوبغاړی نیمار وایي تمه لري د روان کال تر فوټبال نړیوال جام به روغ او لوبو ته ستون شي. دی څو میاشتې وړاندې پاریس سن ژرمن سره د لوبې پر مهال ټپي شوی و او له هغه راهیسې یې فوټبال لوبه نه ده کړې. دی د برازیل لوبډلې یو تر ټولو مهم لوبغاړی ګڼل کیږي. برازیل په ورلډ کپ کې خپله لومړۍ لوبه د جون په 18 له سویس سره وکړي. او د ځغاستې مشهور بریتانیایي لوبغاړی مو فرا وایي د لندن ماراتون په ځغاسته کې به برخه اخلي. ښاغلي فرا د ځغاستې په اولمپیک سیالیو کې 4 د سرو زرو مډالونه ګټلي وو. د لندن ماراتون کې لوبغاړي 24 کیلومتره ځغاسته کوي. فرا تر دې وړاندې یوازې د 15 کیلومترو ځغاسته کې ونډه اخیستې ده. وایي دا به ورته لوی بدلون وي. که تاسې کوم عطر وهئ پوهیږئ چې ستاسې د شخصیت په اړه څه وایي او کوم پیغام لیږدوي؟ نن له داسې سړي سره خبرې کوو او ترې اورو چې د عطر جوړولو په نړۍ کې یو تر ټولو تکړه کس بلل کېږي او داسې پزه لري چې په یو وار بوی 800 بویونه پېژندلی شي.
روجا ډاو داسې عطرونه پلوري چې بیه یې تر $15,000 ده. دی وایي د یوه کس له عطرو تاسې د هغوی د شخصیت په اړه ډېر څه معلومولی شئ. له بریا سره طبعا خلک بخیلي در سره کوي. داسې خلک به وي چې نیوکه در باندې کوي. هغه معمولاً په دې معنا ده چې ته بریالی یا بریالی یې. روجا کولی سي په یوه وار 800 بېلابېل بویونه وپېژني. زموږ د شخصیت او هغو بویونو ترمنځ چې خوښیږي مو ډېره نږدې اړیکه موجوده ده. کله چې موږ زیږیږو نو زموږ په مغز کې د بوی برخه خالي وي. نو بیا موږ بوی ته خپل ځواب پیژنو. وروسته چې هغه بوی را باندې بیا ولګېږي نو موږ ته یو څه را په یادوي. روجا په نړۍ کې تر ټولو ډېر ګران بیه عطر پلوري. انبر ته ورته خام مواد پکښې کاروي. هغه بیا د نهنګانو فاضله مواد دي چې له سرو زرو یې بیه 10 وارې ډېره ده. د فرمایشي عطر تر $15,000 بیه لري. خام مواد بیا له نورو سره ګډېږي. داسې لکه د عطرو انځور چې کاږئ. خو په پای کې مجبوره یې چې له سپېږمو هر څومره مالیکولونه چې شته وباسئ. په بریتانیا کې د عطرو کاروبار د کاله $1.8 میلیارډ دی. د موټر جوړولو له کاروباره هم د عطرو په صنعت کې ډېر خلک کار کوي. خو بیا هم تر عطر جوړونکو د ستورمزلو شمیر ډېر دی. لاترو زما لومړنۍ خاطرې د وړوکوالي دي. مور مې د خوب خونې ته راغله او د ښې شپې ویلو سره یې پر مخ مچ کړم. د ماښام یو کمیس یې اغوستی و او یاقوت یې پر غاړه و. ماته یې د مخ پوډر او د عطرو بوی په یاد دی او دا چې څومره یې زما مور بدله کړې وه. روجا له جین پاول ګوري لین سره 20 کاله شاګردي وکړه. خپل کاروبار یې په 2011 کال کې پیل کړ. تل په دکان کې وخت تیر کړئ. ډېری خلک غواړي چې په کار کې لوړې رتبې ته ورسیږي. خو تر ټولو لوړ کار د پلور په ځای کې وي. د خلکو سره په لیدو، د هغو د غبرګون په لیدو او ځواب په اورېدو کې. هغه پیغام چې تاسې له بوی سره لیږئ ډېر پیاوړی وي. زما سپارښتنه دا ده چې داسې بوی وګورئ چې لرګین او د ونو د بیخ له وښو سره ګډ وي. شي پریز ورته وایي. په دې بوی تاسو داسې پیغام لیږئ چې تکړه، پیاوړی، بااستعداده او داسې کس یاست چې خلک باید پوه شي څوک یاست. او په تلو کې درځئ وګورو چې ازادي یعنې څه. په شمالي ایرلند کې د غواګانو په 8 میاشتو کې په لومړي ځل شنه واښه ولیدل. نو ګورئ چې څنګه ورته په پوستکي کې نه ځایږي او له خوښۍ غورځي راغورځي. د دوی څښتن سټیون هیوستن مجبوره و له جون میاشتې دننه وساتي ځکه هوا ډېره باراني وه. هیله ده چې ټول وړی دوی همداسې خوښ او خوشحاله وي. نو خپرونه مو همدلته پای ته رسېږي، خو کوم پوره نه وي لیدلي د 4 ساعتونو لپاره پر ویبپاڼه باندې پرته وي، هلته یې لیدلی شئ. نو د نن لپاره همدومره. تر سبا ماښام 6:30 بجو ښه وخت او ښه شپه.